دلته موږ سره د زاویې د اندازه کولو یو تمرین دی. په دې کې موږ سره دلته دا یوه زاویه راکړل شوې او دلته یوه نقاله راکړل شوې ده او دغه نقاله به موږ کاروو. دلته موږ ته د کارولو لارښوونې هم شوي دي. نو دغه نقاله به موږ کاروو او دغه راکړل شوې زاویه به د دې په مرسته باندې اندازه کوو چې څو درجې ده. او معمولا کله چې موږ یوه زاویه اندازه کوو موږ داسې کوو چې دا نقاله راخلو د دې د مرکز ټکی دلته د زاویې په دې راس باندې ځای پر ځای کوو او بیا موږ داسې کوو چې یا د نقالې ته دوران ورکوو او یا د زاویې ته دوران ورکوو، هر یو چې موږ ته اسانه وي. نو په دواړو صورتونو کې موږ داسې کوو چې دا د نقالې 0 درجه ده د زاویې په یوې شعاع باندې برابرو او د زاویې بله شعاع یا بله زله ده د نقالې په منځ کې برابرو. نو راځو موږ اوس همدغه 0 درجه راخلو او د زاویې په د یوه شعاع باندې برابرو. نو راځم زه اوس دغه نښه کېکاږم تر څو دا نقاله همداسې دوران وکړي. یو ځلې دا کېکاږم همداسې او تر دې ځای پورې او یو ځلې بیا دا کېکاږم. نو اوس ګورو چې موږ دغه یوه زله چې دا د دې په 0 برابر کړه او بله زله یا دغه که د زاویې شعاع ورته وایو دا په 20 درجو باندې برابره شوه. نو موږ لیکو چې دا زاویه 20 درجې ده. اوس راځو موږ سره بله زاویه راښکاره کېږي. موږ اوس راځو دا زاویه هم اندازه کوو. یو ځل بیا دا نقاله راخلو او مرکز یې د زاویې پر راس باندې داسې برابرو او موږ باید اوس دغه د 0 درجه چې ده دا په دغه د زاویې په دې اوله شعاع باندې برابره کړو. نو راځم زه دې ته دلته دا کېکاږم چې دا برابر شي. نو اوس ګورو چې دا زاویه څو پورې تر 110 پورې پراخه شوې ده. 110 درجې د 90 څخه زیاتې دي. موږ دې ته وایو چې دا منفرجه زاویه هم ده. نو راځو موږ 110 دې ته لیکو چې دا د دې اندازه 110 درجې ده. یو دوه مثالونه نور کاروو. یو ځل بیا موږ راځو نقاله راخلو مرکز یې د زاویې پر راس باندې برابرو داسې. اوس راځم نقالې ته دوران ورکوم دلته تر دې ځای پورې. نو دا اوس موږ ته ښکاري چې شاوخوا 80 پورې رسیږي. ډېر دقیق 80 نه دی خو کیدای شي 80 یا 81 وي، خو زه به راشم 80 به ولیکم. نو لیکو چې دا زاویه 80 درجې ده. وروستي مثال ته راځو. یو ځلې بیا نقاله راخلو مرکز یې د زاویې پر راس باندې ځای پر ځای کوو. اوس به موږ دا یوه شعاع راخلو او په دغه 0 درجو باندې به ورته برابرو او دې لپاره موږ دوه طریقې لرو. زه به دویمه دوه طریقې وښیم. یوه دا چې داسې کېدو موږ یوه دا زله راشي دلته، خو دا به ډېر ګټور نه وي ځکه دا زله به دلته بیرون پاتې وي. نو باید دغه زله موږ راواخلو او په دغه 0 درجه کې کېدو. دې لپاره زه راځم دا ته نور هم دوران ورکوم تر دې ځای پورې. نو اوس دا ورسېده 80 درجو ته. نو دا حاده زاویه هم ده. نو موږ راځو لیکو چې دا 80 درجې ده. دا چې اوس موږ زده کړل چې زاویه څنګه اندازه کېږي، اوس موږ کولی شو چې د زاویې په اړه نورې خبرې هم وکړو.